السلام علیکم ملګرو، جاوید رحماني ما امید کوم چې ټول بخیر خوشاله به څنګه تاسو ته سټ باندې ویډیوګانې ښکاري. تاسو وایئ چې دا دونه رش او دا دومره غربر دا څه دي، خو دا بالکل چې دی نو نن به تاسو ته وایم چې دا جنازه وه د مفتي رفیع عثماني صاحب. دا ټیم موجود ما کراچي دارالعلوم کراچي کې. یقینا چې ډیر زیات بې انتها خلک په دې جنازه کې دي او دا ډیر لکه د داسې سړی چې دی که نه هغه الله پاک مطلب بخلی هغه الله پاک دا په دنیا کې اطلاع ورکړي. دومره خلک دا دې ثبوت دی چې دا سړی ما بخلی. نو دا مطلب د دې ویډیو جوړولو مطلب مې دا دی که نه چې دام لکه د الله انسان دی. دنیا خلک چې دی که نه په دنیا کې ګرځي څونه ګناهونه کوي. مطلب که نه الله پاک وایي چې چا په جنازه کې چې 40 کسانو نه زیات کسان یې که نه نو د هغه الله پاک مغفرت کوي. نو د ده په جنازه کې خو 40 نه دا تاسو ته څومره ښکاري لکه څومره مخلوق دی لکه 40,000 نه 40 لاک نه هم ځم چې بری ډیر زیات مخلوق راغلی، ډیر زیات خلک راغلی په جنازه کې شرکت وکړو او یقینا چې دا دی به الله پاک بخلي او الله پاک دې کامل مغفرت نصیب کړي او الله پاک دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. مفتی رفیع عثماني صاحب چې دارالعلوم کراچي چې صدر او د دې کم سرپرست مو او مطلب دا کنه چې ډیر زیات خلک ته په دغه کې یار مې دا ویډیو تاسو سره شریک کوم تاسو سره د خلک ویني. مفتی رفیع عثماني صاحب چې هغه نن جنازه شو په کراچي کې دارالعلوم کراچي کې په سنگل چورنګ کې دا مدرسه را او داغه نن 9 بجې ټیم و. یقینا چې 10 بجو نم دا ټیم اوختي په جنازه کې او تاسو ته په ویډیو کې زما سر ښکاري به ټوپې هم نشته. دا ولې دا ډیر زیات ترشت وجه پکې نشته او ډیر زیات بنتهاره شو په دې دغه کې کنه نو لارم ډکې وي ډیر زیات لکه تاسو رسنه شوی دومره مخلوق ما چرته نه ولیدل. یقینا خبره ده په خپل ژوند کې نو الله پاک دې وکړي چې زمونږ د ټولو چې دی نو ایمانونه هم دغسې مضبوطي داسې خلک رادرومي. دا چې دی نو لکه مطلب نن سبا تاسو ته ګوري په سوشل میډیا باندې ډېر زیات بد حالات شروع دي، ډېر زیات کله څوک کنځل کوي څوک سوی. نو یقینا چې موږ له دې خبرونه بار ته ځان رایستل پکار دي او موږ له هغه کار کول پکار دي په کوم باندې چې بل انسان د فایده ورسي. همیشه دا کوشش کوئ او موږ به دا کوشش کوو چې موږ ته یو انسان بل انسان زموږ نه خوشحاله شي. که تاسو سره سړی بد کړي که نه او تاسو سره هم بد وکړئ نو تاسو دواړو کې به فرق بالکل پاتې نه شي. او تاسو سړی بد کړي تاسو سره ښه وکړو تاسو دواړو کې به بیا فرق پاتې شي، ته به ښه ثابت شي او هغه په غلطه باندې ثابت شي. نو خدای دې وکړي چې الله پاک دې زموږ چې کوم موږ چې کوم مر راځي هغه دې زموږ د کلمې د شهادت سره راشي او هم دغسې ډېر دروند او لوی دغه مر چې دی دا موږ ټول به خدای نه غواړو چې دغسې د شهادت مر موږ ته نصیب شي. او ډېر زیات مطلب خلک راغلي په دې دغه کې دې خو تاسو کتلی شئ په سکرین باندې تاسو ته ښکاري لکه ډېر زیات بې انتها مخلوق دی په دې جنازه کې خلکو شرکت کړی. ډېر لرې لرزونه